افغانان خپل غچ نه پرېږدي. افغانانو تل خپل غچ اخیستی او د دوی پلار چې انګریز ده او نیکه چې امریکا ده د هغوی له بادارانو سره دلته په دې پاک خاوره راسملولي دي. ګورئ ښاغلی احساسه د پاکستان سیاسي اقتصادي او امنیتي وضعیت دومره کړکېچن ده چې ملکي او نظامي چارواکي د روحي تکلیف سره مخامخ شوي دي. نړیوالو ته هم بدنامه دي، خپلو خلکو ته هم شرمنده دي. دوی سیاسي منطق نه لري. موږ ولیدل چې په مذاکراتو کې هم له ډېرو هغو کړنو نه کار واخیسته چې غوښتل په افغان لوري فشار راوړي او د خپلو بادارانو په اشاره یې کړنې کولې. دوی نه سیاسي منطق لري، نه په اسلامي قواعدو پوهېږي او نه په جرګو مرکو پوهېږي. تاسو ولیدل چې په قطر او په ترکیه کې تړون وشو چې بیا به یو په بل بمباري نه کړي، خو دوی هغه تړون ته هم پابنده پاتې نه شو. بیا هم زموږ پاکه خاوره د بمبار لاندې ونیوله او دلته دا ماشومان چې وژل شوي دي دا ټوله نړۍ ورته ګوري، اسلامي او غیر اسلامي هېوادونو ته ګوري. دوی باید پوه شي چې افغانان خپل غچ نه پرېږدي. افغانانو تل خپل غچ اخیستی او د دوی پلار چې انګریز ده او نیکه چې امریکا ده د هغوی له بادارانو سره دلته په دې پاک خاوره راسملولي دي او هغوی ته یې خوله ماتونکی جواب ورکړی. نو پنجاب کله زموږ د جنګ توان لري خو له شانه باداران دي، پیسې اخیستې دي، غواړي چې پروژې پلي کړي. د دې پروژې پلي کولو لپاره له هر څه نه تېر دي. دوی په خپلو خلکو رحم نه کوي. تاسو ولیدل چې 2 میاشتې وړاندې په لاریون کوونکي 2,500 نفره یې ووژل، فیر یې ورباندې وکړه. همداسې پښتانه او بلوچستان سندان د دوی د ظلم لاندې دي. دوی نه په سیاست پوهېږي نه د هېواد په فکر پوهېږي. یوازې د افغانانو له وینو څخه خپل سر د اقتصاد په چرخش راوستی او کله چې اوس د افغانانو وینه بنده شوې ده بهانې لټوي څنګه بیا د افغانانو وینه توی شي او دوی د افغانانو له وینې د خپل ژوند په مخ بوځي، خپل بقا په مخ ویسي.